د خپل اهل سره چې کله سړی کوروالی کوي د په دې وخت کې عظیمه دعا ده. ډېر مسلمانان د هغې نه غافله یي، ورته یاده نه یي، او الله جل جلاله له رحمت دی چې موږ ته ټولې د خیر لارې راښودلې دي. د نبي صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې او یا ډایرک په خپل کلام کې د هر شر نه موږ بچ کړي، د هغې لارې راښودلې دي او د هر خیر لارې هم راښودلې دي. کله چې یو مسلمان ورور د خپل اهل سره یوځای کېږي، کوروالی کوي، دا دعا دې اول ووایي: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ډېر اسانه ده. خاص ستا په نوم باندې امداد غواړم یا الله، زما او د شیطان په مابین کې جداوالی راوله، لرې که رانه. همدغه رنګې دا شیطان لرې که په ډډه که د هغه څه نه چې تی ماته راکې، کوم اولاد چې راکې د هغه نه په ډډه که. د دې حدیث عظیمه فایده دا ده و چې کله الله جل جلاله د انسان ته بچی ورکوي، نو شیطان به هیڅکله دې بچي ته ونه رسیږي، شیطان به هیڅکله دې بچي ته ونه رسیږي. نو دغه بچی ماشوم چې کوم دی، د دغې دعا په وجه باندې شیطان د هغې نه په ډډه وي، د هغې ته ضرر نشي ورکولی. دا څومره خیر دی په دې کې. نو باید چې دا دعا موږ زده کړو، په دې باندې عمل وکړو او خپل ژوند پرې رڼا کړو.